په اسلام آباد کې د ملګرو سره د یو هوټل و مخ ته ناست ولم چای می کولې چې په دې سات باندې په دې هوټل کې کار کوونکی یو ځوان رالی او راته ویل چې ته خو په ځل افغان نه ما وخندل او ورته ونیولې وکه په ځل یم نو دی ډیر زیات خوشاله سول او راته ویل چې زه د پښین یم دلته په دې هوټل کې کار کوم کله چې د کار څخه خلاصم ستا ویلاګونه ګورم د خپل وطن لمبه په ماتوم د کرکټ شوق لرم او رامیش د کرکټ ویلاګونه ستا د ګورم نو زړه مې ډیر زیات خوشاله سو د مننه مې وکړه او په زړه کې مې د الله شکر وکړ چې الله د خلکو په زړه کې زما لپاره ځای جوړ کړی دی دلته چې مې چای وکړ نو چې بیل مې ورکوي دا غزوان ویل چې بیل زه نه د سواړم قسم اخله دلته راس ستا قسم د چیز د کېږي بیا دې ویډیو لکوم دا سړی دا چمونه کې راسه یا راس دلته راس ستا وګټلې ستا خپل وټلې بیا موږ دغه کو داس عباس ورور عجبه چمونه کې زور هم چې بيسید نه اخسي نظم راس دا وخت راس ستا وګټلې آیا زه نه در کوم دې در کې راس دې در کې زه نه در کوم راس ستا وګټلې بیا څور وې بس یار پر موږ دغه ګرانه ته دا نو دا چمونه کې عباس ورور موږ رانډیوال سړی دی ویا پیسې نه اخلم ما څه نه اخلې بیا مې ارشد ته ولې ارشد د پیسې ورکړه موږ ورته اشتاق خپله وګټې خپله اداره قسم هوټل جوړ کړي بیا بچی برابر اوس دی خپله دلیل لګیا دی موږ دعا د هغه د الله دې کامیابي ورکړي ماله داسې پوښتنه وکړه چې دا نور پښتانه هوټلان چې دې څنګه دي مقابلې شی په نه سره کوي لږ د مقابلې شروع کړي دي ګسه یو بل لپاره مشران اصلي سره ایشي دي یو بل ته دمکیانې سره ورکوي نو دا غلط کار دی روزي خواري ورته الله خپله ورکوي روزي د انسان په قسمت کښلی د افسوس راځي چې دلته هم دوی دا قسم چمونه کوي لکه د کراچي د اته هم پښتانه بدنیتۍ سره کوي یو بل پر ریس باندې دلته هم داسې دخیل به انتها بدل دا پرمزي یو ځای کې بل کاروباري راغلی چې د پر ډیره ځه دا لنګه د ریسک واده خدای کړی ده ښه واتساپ د دغه ځوان اخلاق او مینې ډیر زیات خوند راکړي زما زړه یې وګټي راته ویلې چې دلته له ما سره پاته څه خو ورته وویلې نه کله چې الله ورته د خپل هوټل درکړي نو بیا به راځم چای به در سره کوم شپه به در سره کوم او ستا د هوټل خوندور ویلاګ به جوړوم له ده څخه مې رخصت واخیست او پینډۍ خواته روان سول هلته چې ورسېدل نو شهري او د ده ملګري خپل کورو ته لاړو او موږ د خوراک لپاره یو ځای لاړو د ماخستن خوراک مې هلته وکړ بیا حمام ته ولاړم ویښتان مې جوړ کړ او بیرته ګیسټ هاوس ته رالم ویده سولم سهار چې راپورته سولم نو شهري او د ده ملګري راغلي ول ټولو خپل بایکونه سټارټ کړل ارشد سره پر بایک باندې کښېنستلم او سفر شروع شو د مریو خواته د لارې په دې سفر کې به تاسو یو درې ښه خبرې وکړم اول دا چې ستونزې همیش نه وي او د هغه ستونزې دي چې همیش انسان ژوندی ساتي دویم دا چې خوبونه غټ ویندي کشنی خوبونه انسان کشنی ساتي دریم دا چې کله هم یو ځای ته چې لاړ سي هلته د خلکو زړونه ګټي همدا د انسان اصل کامیابي ده